هوښیاره جنۍ وه وایي د دې هلک نه تپوس وکړه ما هغه هلک ته ویله که طلاق دې ولې ورکول اول خو دا تپوس وکړه یاره بس وایي ور مې کړه نو مې ولې دې ورکول نو سر یې ښکته کړه مې تا ته ویم که نه هلکه طلاق دې ولې ورکول غږ یې نه کړ نیرونو غږ کو نه بل چا غږ کو او ما ته راوړو مور وی دا جنۍ د ښځو خو په ښځو وړم خفه کېږي ما ته وی ډېره ښکلې جنۍ عمر نه هم کمه ده په رنګ هم ښکلې ده او په قد و قامت هم ښکلې ده او کشره وړه جنۍ ده وی دې سپېره والا ولې دا طلاق ورکوه ما هغې ته وی ګورې د ښځو صفت به سړي ته نه کوي دا په شریعت کې ګناه ده دا منع ده خو ما وی که مې دا جنۍ ډېره ښکلې ده وی یو مې که خاوند دې ولی ولید ولې وی هغه هم ښکلې دی مې د څوارلسمې سپومۍ به پې وبخئ وی دا ولې بیا ولې طلاق ورکوي مې سړی چې دی دا هلک چې ته یادوې جنۍ ښکلې ده مې د هلک غاښونه بار یو شپېته ګزه روتې دي او مې دا دونه غټ د باټینګڼ عمره پوزه یې ده ټول مخ ته پوزې نیولې او تک تور شکل یې دا زیړ څښا غاښونه لکه چې نسوار یې وه پورې ښه مږلي څښا بینې د دې خولې نه روان دی ګوره دومره سپېره هلک څه یې خرڅول په تخ باندې د قصابانو لرې کلمې خرڅوي ټیک ده تجارت کې څه ګناه نه ده خو دې اندازه تاسو ته صرف ښیم او جنۍ بیا هم وایي مولانا صاحب که څه کېږي ما لو که خیر دی وایي ما ته 100 رشتې ولاړې دي زما خپل رشته داران ما غواړي ما ته هېڅ کمی نشته خو دې سپېرله څو ښځه نه ورکوي نو خیر دی که څه طریقه جوړېږي ما ته وښایه چې زه واپس ته د ښځه شم ګوره ښځې ته ګوره نو مې طلاق یې پسې درکړې خو غږ نه کوي وایي مولوي صاحب وایي سار وختي مې پاسه ومانځله اوبه مې وله لوټه ګرمه کړه جمع ما وی اله اوبه مې دله ګرمه کړې پاسه هی کول نه پاسې بیا ورپسې رالم چې سړیه جمع ده نه کېږي مانځله لاړ چې خوا کې جومات دی ها کوي نه پاسې لاړم پراټا ګی چې سوه مې وله پاخه کړه چې دی به دکان ته بیا وله رالم چې نیک بخته مونځ وشو پاسه دکان ته به م ځې مونځ کور قضا وکړه نیک بخته په نرمۍ په مینت جنګ ورسره نشم کولی وی مې ستغه نشم کولی ډبل مې په نرمۍ مې ورته ووایي بیا وله رالم چې دنه سړه شوه پاسه مونځ وکړه نیک بخته وایي د بړستن نه یې مخ راوویسته وایي ما ته وایي چې د ملا لور هر وخت ما تنګې زما په درېو طلاقو طلاقه کړې یعنی یو انسان د شکر ادا کی د داسې ښځې چې تا له اوبه ګرمې کي د داسې ښځې چې تا منزله پاسئ ته به ښځه پاسئ که تا به پاسئ او ته په هغې کې طلاق ورکړه یاره هلته خښته پرته وه مې پې ورغروال مې ورکړه چې په دا مازدیګر دی وم تا خدای خلکو راونیموي ته خو جګړې کې مې جګړه نه دا دله وجل پکار ته خپله خور نه لرې چې ستا خور ته څوک داسې وکړي ته خپله لور نه لرې چې ستا لور له څوک درې طلاقه ورکړي او کور ته یې دله راولېږي دا پردی لور ده دا پردی لور خور ده ولې ظلم کوئ ظالمانو څه چل شوی دی جو ډېر غوسه ومه که نه مې اوس زه غوسه یا الله زما رښتوب وایي بله ورځ ما ته چا ټېلیفون وکړه بله ورځ ښځې سره سړی په جګړه شوی دی ښځې سره مې ته دې سړي له ټېلیفون ورکړه ښځې ما ته وی مې سړي له ورکړه ټېلیفون 3 ځله قرآن شریف راغښتی دی او د لیټرین د پاسه یې غورځولی دی کوم خوا لاړې د خدای نه نه یېرېږي خدای سره جنګ کې ولې ښځې سره جګړه وه نو مې په ښځه ولې نه ورتلی چې وی نه پوهېدم چې ډېر سخت غوسه ومه نو مې چې نه پوهېدې په ښځه ولې نه ورتې وی بیا جنجال جوړېده مې دونه خو پوهېدې چې په ښځه نشم ورتې جنجال جوړېده او د خدای په قرآن ورځې زما وروڼو مستی به نه کوې عاجزي وکړې کبر مه کوې ګورې د نه بوځي الله رسول وایي او حدیث قدسي دی چې الله فرمایي دا حدیث قدسی دی الکبریا و ردائی لوی زما صادر دی ګوره که زما صادر کې ما سره څوک ځان را دن نه کوي لوی ذلیل به یې کوم کبر مه کوئ لویي مه کوئ ښځو سره ښکلی ژوند تېر کې انسان دی که څه غلطي تې وشي معافې کې او زنانو ته م ویم چې تاسو هم د خپلو خاوندانو قدر وکړئ عزت وکړئ حضور پاک فرمایي که د الله نه ما سوا بل چا ته سجده جایز وی نو لامرت النساء ان یسجدن لبعولتهن ما به ښځو ته حکم کړی چې خاوندانو ته سجدې ولګوئ نو ښځه به د خاوند خیال ساتي او خاوند د ښځې د یو بل ستغه وړی برداشت کوئ برداشت یو بل سره محبت او مینه قایمه کې دا زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر وینا ده نو دا څو خبرې مې درته عرض کړلې او تاسو هم وختي ملګري راغلی یو دعا به وکړو که خیر انشاءالله نو بس بیا خو ټول ملګري راغلی نو کور ته به ځې که ډوډۍ نه رښتیا ده ډوډۍ وخت دی که نه دا بعضې ملګري دوستان ولاړ دي هلکه دوی له هم ځای برابر کړې